د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو خپلې اسلامی مینا وطن آبادو. میفهمی شما چند دکان و چند خانه در این تخریب شامل است؟ فعلا فکر کنم تامی خانه که ما زندگی میکنیم که با عجم ما خلاص میشه 1000 خانه است. 1000 خانه است دیگه بدون دکان و مسجد از خانه است دیگه میاد باز اون طرفش مربوط چی میشه مربوط دیگه نایان میشه. پوری لا اسمان سلامنا آینه د محبت پر دیوالونو ټینګو خپلې اسلامي مینا وطن آبادو وطن آباد. شب تاسو تخریب کوروینه د زما کور دا دو منزله به یا درې تاکاو لري؟ دا 3 منزل دا و تاکاو سره شته. تقریبا څوم مصرف کړو په دې تعمیر؟ ورو مصرف خو پکېږي مصرف چې تاسو یو خامه کورم جوړای مصرف خو پر راځي نه د اقل یعنی مالې د اقل ما تقریبا 1.5 لک $1,50,000 مصرف کړی وو. دا وسنګ دا مکمل نقشه کې راغلی دا یو څه ونه ټول په سرک مېس کړه ټول مکمل په سرک کړه. وطن آبادو دا وطن آبادو خندای پر من پور دلغم. پیش از اینکه اینجا تخریب شود شما را خبر کرده بودن؟ بله بر مردم پیش از پیش خبر داده بود که خودشان باید چیزای خود جمع کنند و فعلا دیگه آمد گفته بود تا روز پنجشنبه وقت داده بود برشان که تا روز پنجشنبه بر شما وقت است شما باید چیزای خود بکشی بیرون کنی مالتان هر چیزتان و روز شنبه چاپکاری است دیگه فعلا تخریب کاری شروع شده. تخریب شروع آبادو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو الله دې وکړي هر چې راستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب راتوالی او زربی ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه د میدان هوایي د دوسرکۍ ساحې څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګرانو لیدونکو نن د میدان د دوسرکۍ ساحه کې تقریبا 1000 نه ډېر کورونه او ډېر څلوېښت دوکانونه ډېر وایي دلته وران سوي دي د امارت اسلامي له خوا نه او ویل کېږي دلته یو عمومي سړک جوړیږي. نو زه هم راغلم د دې تخریب څخه تاسو ته خپرونه چمتو کړم او همدارنګه دې چې اوسېدونکو سره خبرې وکړو چې د امارت اسلامي له دې کار څخه خوشحاله دي یا نه دي او معلومات له دوی څخه واخلو. نو تاسو موږ سره مل اوسئ او د موږ ملتیا وکړئ. مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو خپلې اسلامي مینا وطن آبادو خپلې اسلام. ګرانو لیدونکو بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. فاطمه ماما ولاړ ده د همدې ساحې اوسېدونکی ده. نو دوی سره بعضې خبرې اترې د تخریب په باره لرو سړک په باره. موږ سره مل اوسئ او د موږ ملتیا وکړئ. ماما جان خوب هستی؟ قربان شما خوب هستین؟ بخیر باشی. اسم مبارک در قلم اول هستم یکی از باشنده شهر کابل از این شهر از اینجا می باشم از پدر از این کابل هستم از اینجا هستم دیگه. بعد ما در دسا بازی که دکاندارا را وقت گفته بود که چپک کنین 4-5 ماه پیش اول داده بودن چون یا یک دیگه دست کم گرفته بودن گفته مردم وقتی کار تخریب میکنه سال جنجال کردم گفت ما بر شما وقت گفته بودم شما فکر میکنید که ما این کار اقدام نمیکنیم. با شاربار صاحب کار نکردن برشان دیش روز هم پیام داد که با جمع کنین دیشب جمعوری نکردن دیگه حالا مثلا چپکاری شروع دیگه تخریب میکنن. این دیگه کار است که کار سرک سازی است وطن ما آباد میشه وطن جور میشه سرک جور میکنن. این کار شخصی نیست کار دولتی است دیگه. کار دولت ما هر چی که طرف خداست امر الله است به امر الله هیچ کار نمیشه. خوشحال هستید این کار ده یک چرا ما به خود من تقریبا 45-47 سال است که زمین کلان شدیم. اینم تکلیفی است. بعد پاک شوی 4 کرده میدان هوایی تا بقیه 4 تا غرفه کراچی باشه. دیگه کشورها در کجا است رسید ما مال 4 تا در کانالا بند موندیم. اگر به ما نشد به مولود ما شوا با اندی کشور شوا دیگه سرک باد داشته باشه سرک نداشتیم دیگه امکانات ما خراب بود. باش که به خدا کنه به خیر هم اقدام کردن اقدام نکردن وطن مرابات شوا ما خوش هستیم آبادی وطن. خیر باش ماما. با کسی خو اینجا ممانعت نکرد؟ نه دیگه چیزی که کلش اصلاح خود هم دولت شده ممانعت کردن نمیتونه چون که دولت است قانون است. این خود بدل خود کار نکرد شاربار صاحب از کل وزارت گرفته شده و بازیکار اقدام کرده
دولت هم مردم راضی کرده، به راضی نشده که راضی نکرده باشه. باز در بدل از این دولت گفته چیز پول پیسه چرا پیسه همی کمی چیزی که میته هم چیزی که بسیار مصرف کرده باشه اوش میته دیگه باقیش بعدن گفته زمینشه از چی میته از زمین آباد از مصرف میته از زمین بعدن میشه نه زمین گفتم بعدن مثلا دوباره خیر باشیم اما و در آخر اینمی میفهمی شما چند دکان و چند خانه در این تخریب شامل است؟ فعلا فکر کنم تامی خانه که ما زندگی میکنیم که با عجم ما خلاص میشه 1000 خانه است 1000 خانه است دیگه بدون دکان و مسجد از خانه است دیگه میاد از بازو طرفش مربوط چی میشه مربوط دیگه نایان میشه. خیر باشیم اما در آخر مسئولین صدایت هم میشنوه اگر چیز پیام داری گفتنی داری؟ گفتنی ما همی است که اگر هر اقدامی که دولت امارات اسلامی میکنه اقدام نیک است ما خوش هستیم چون شهر ما آباد شود. 30 سال است که ما 50 سال است که می‌بینیم وطن ما در این ویرانه است. این با ما کلگی آبادی را خوش دارد در کشور بری آبادی را خوش دارد. ما دیگه از دولت امارات همین خوشی چیز میکنیم که مردم راضی باشه ما راضی هستیم کل مردم خوش است. خیر مال شیرین است اما وطن هم شیرین است با مردم وطن هم مثل مادر است دیگه اگر ما وطن دوست داریم مثل مادر وطن دوست داریم آبادی باشه ما آبادی را خوش داریم اگر به ما نشه به اولاد ما خوب میشه دیگه این آرزو را داریم از مسئولین ما از دولت امارات اسلامی که به خیر و خوبی همین اقدام کنه خیر مردم راضی باشه خدا راضی باشه. قدم اولش دیگه گرفته شد انشالله پیش میره به خیر به توکل الله چون که میگه مسجد خراب کرو را آباد کو این 100% در ما مسجد جامع است ما آماده است تحقیق کنه اما رو آباد شود. یا خدا مهربان خیر ببینیم قربان شما چیز خدمت باشه خانه آباد تشکر که به ما قربان شما خیر ببینید ګرانو لیدونکو د موږ مالتیا او که تاسو څو انځورونه د تخریب وګورئ موږ سره مل اوسئ. اسلامی مینا وطن آبادو وخولی اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو مظلوم. ګرانو لیدونکو بیا تاسو ته راغلاس وایم د میدان د سرکې سایه کې او دلته خواته مرور درېدلی شاته جایداد دی دوی مربوط کیږي نو دوی سره بعض خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ. وروره ښه ته ښه ورځ جوړې ښکارې ساعت ته ښه ده ژوندی اوسې. ښکلی نوم دی که موږ ته لیدونکو ته ووایې. زما نوم عبدالستار د اوسېدونکی د چارې میدان یې وایم او دا شب تاسو تخریب کور وینئ دا زما کور دا دوه منزله به یا درې تاکاو لري؟ دا 3 منزل دا تاکاو سره شته. تقریبا څوم مصرف کړی په دې تعمیر؟ وروره مصرف خو پې کېږي مصرف چې ته اوس یو خامک کور جوړی مصرف خو پې راځي نه د اقل یعنی مالې حداقل ما تقریبا 1.5 لک $1,000 مصرف کړی وو. اوس څنګه دا مکمل نقشه کې راغلی ده یا یو څه؟ نه ټول په سرک منځ کې ده ټول مکمل په سرک کې ده. دا تاسو دولت دې په بدل چې پیسه یا ځمکه چې درکوي نه درکوي؟ هو دولت خو خپله وعده کړې چې موږ یې ورکوو پوه شوې او بعضې پروژو ته چې موږ ګورو هغه پروژو ته یې ورکړې خو موږ به منتظر وو هر کار نو پوس لږ زره وخت غواړي که نه نو بس دا تخریب موږ وروره په دې باندې مشکل نه لرو سرک ده امن منفعه ده جوړېږي خلکو ته ډېر سهولتونه فراهم کېږي نو بس دا د دولت کار ده وروره دا سرک ده خفه خو به نه نه وروره خفه اوسمه کور هم لاړو د هغه خاطر خدای پاک دې نه ښه ورکوي وایي سر ژوندی فارسي کې همداسې یو متل ده وایي سر زنده باشه کولا زیات است بس پروردګار دې نه ډېر بله ښه ورکوي نور وروره دا د دولت مشکل ده موږ دې کې کوم مشکل نه لرو. خیر اوسې ورور مننه تانه نو مسؤلین د غږ اوري که څه وینا لري کامره د په خدمت مسؤلین د څه خاصه وینا لري خو دومره لور سره د خلکو حق ورته لږ تر زره ورکړي اوس ولې دلته ډېر غریب خلک دي داسې خلک دي چې پوس هغه د کرایي کور وسانه لري بس دغو خلکو ته د لږ زره غم ورته وخوري هر کومه پیسې چې ورته دولت سنجولي هغه در لږ زر ورکړي بس ورور همدغه خواست له دولته مننه ورور څه موږ ته وخت راکړه څه خدمت یې ښه وخت. درنو لیدونکو د موږ مالتیا وکړئ باران هم شروع سو نو تاسو یو څو انځورونه وګورئ موږ سره مل اوسئ. دا وطن آبادو چې بیا ریښې ونه کړي د اولس په کروندو کې چې بیا ریښې ونه کړي د اولس په ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم نو یو شېبه باران هم وورېده او خواته مې دلته ورور درېدلی دی همدې منطقې اوسېدونکی ده
نو دوی سره هم باید خبرې اترې لرو د تخریب په باره چې دوی نظر څه ده موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې سلام علیکم ښه جوړ خیر شکر ده پښتو فارسی فارسی. فارسی خوب هستین شکر بخیر باشید فامیل هم خوب است بخیر باشید سلام برو شکر اسم مبارک به بینندگان بگویید اسم ما شکرالله یکی از باشنده‌های شهر کابل بسیار خوب چی مصروفیت داره؟ ما مصروفیت ما ورکشاپ داریم حالا ورکشاپ موترها را جور میکنید چطور است؟ نه ورکشاپ ترمیم وسایل برقی خوب بسیار خوب بله نمی جاها دکانتان بله آدمی راسته دکان ما هست دیگه فعلا سر از اون آمده نقشه روان سر از اون یعنی در نقشه در نقشه هست بسیار خوب برادر شما را پیش از اینکه اینجا تخریب شود شما را خبر کرده بودن؟ بله بر مردم پیش از پیش خبر داده بود که خودشان باید چیزای خود جمع کنند و فعلا دیگه آمد گفته بود تا روز پنجشنبه وقت داده بود برشان که تا روز پنجشنبه بر شما وقت است شما باید چیزای خود بکشی بیرون کنی مالتان هر چیزتان و روز شنبه چپاکاری است دیگه فعلا تخریب کاری شروع شده تخریب شروع و در این راسته چند خانه می آید و چند دکان اگر درباره از این معلومات به نظر ما در این راسته بیش از 1000 خانه می آید در این راسته 1000 خانه در نقشه رفته و بیش از 50 دکان و سرک گفته جور میشه سرک می جوری میشه بسیار خوب خوش هستی از این کار مهارت اسلامی بله خوش هستیم دیگه چون میساحه که بود بسیار وقت میشد که همین دکانا بود همین خانه بود و همین یک سرک جور شود که مستقیما به جایی که میخوان آدم بتونه به اونجا برسه راست میگی سهولت میشه بسیار جیغ بود همین ساحه منطقه و این خانه را که چپه کرده یا چیز جایداد یا پول پیسه دولت به مردم دادن بله به هر کس که خانه‌اش چپه کرده خانه‌اش در نقشه رفته بر از اونا پیسه داده پولشان داده و چپه کاری کردیم بسیار خوب بخیر باشی لالا کدام پیام اگر به مسئولین داری کامره ما در خدمت خدا یارتون سلامت باشین زنده باشین دیگه سلامتی تانه میخوایم خیر ببینی بیادر بخیر باشید سلامت تشکر خختی لګو زمینی د سرو زرو پکې خختی ګرانو لیدونکو دا و د موږ د نن ورځې خپرونه چې د میدان د دوسرکۍ ساحې څخه ما او د ما ګران همکار ارمان جان تاسو تقدیم کړه نو تر بلې خپرونې چې د سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د کابل یو بلې ساحې څخه تاسو په الله تعالی سپارم ښه وخت ښه چارې